تا مخې له څوک درځي غر سره خو غر لګي. مننه جي. تا مخې له څوک درځي غر سره خو غر لګي. دا کومې بلا واخیستې په سمه لار د سر لګي. مننه بره کلي پیر چې دی دم وي زر. مرمه هیڅکله پیغور مه راکوه، مرمه هیڅکله پیغور مه راکوه، زار شم خپله پیغور مه راکوه. درځمه ویره مې له تا نه کېږي، درځمه ویره مې له تا نه کېږي، درځمه جله پیغور مه راکوه. سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ. ملګرو ارشد نادان یم د خپلې ادبي پاڼې د خیال مازدیګر سره د خپل ګران ملګري امیر نواب راغلیو نن بنډه د اودشاه ته چې چېرته کې زموږ ګران استاد او خپل ګران مشر جاوید مختار صاحب خپل د ژوند شپې سبا کوي او سره مو ښایسته مرکه را جوړه کړې ده. امید لرو چې تاسو به خوښئ ډېره. نو راځئ ملګرو جاوید مختار صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وي. مختار صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وي. ارشد نادان صاحب ډېره مننه، ډېره مهرباني چې تاسو دومره ټیم وبسرو او قیمتي ټیم مو ماته راکړو. ستاسو ډېره شکریه، تاسو راتګ ډېره زیاته مننه مختار صاحب. مختار صاحب د موږ مینهوالو سره چې خپل لنډه غوندې پېژندګلو وکړې نو دا به ډېره ښه وي. مو جاوید نوماد او جاوید اختر تخلص مو محتاج ده او د تحت نصرتي اوسېدونکی یو او دلته که اوس بڼه د اودشاه کې خپل د رزق سلسلې کې لګیا یو، دلته شپې ژوند سبا کوو. ډېره زیاته مننه مختار صاحب. مختار صاحب موږ مینهوالو ته چې دا په ډاګه کې چې تاسو د کوم وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه پورې مو څومره کار په ادب کې کړی، څومره مواد مو لیکلي وي؟ مننه رشد صاحب. ټیم خو کافي وهو خو مواد خو ډېر دي، خو اوسه پر میا داسې کتاب ته اراده نه ده کړې. انشاءالله اراده مې شته، د مواد شته انشاءالله کتابونو به چاپ شي، خو فلحال هم دې طرف ته سوچ نه ده کړی. ډېره زیاته مننه مختار صاحب. مختار صاحب نور تپوسونه وکړو پروګرام کې چې یادېږي خو چې ټول ناول موږ مینهوالو سره یو ښایسته غوندې غزل ډالۍ کړي نو دا به ډېره ښه وي. صاحب چې د ملدره نه راغلي یو د غزل نه به وخت کې یو دوه شعرونه. یو عجیبه غوندې انسان مې زړه په کور اوسېږي، یو عجیبه غوندې انسان مې زړه په کور اوسېږي، هېڅ وس مې نه رسي بهي رانه په زور اوسېږي. مننه جي. یو عجیبه غوندې انسان مې زړه په کور اوسېږي، هېڅ وس مې نه رسي بهي رانه په زور اوسېږي. برند بارڼه یې زړه کې هر وخت سکزي وباسي، برند بارڼه یې هر وخت سترګو کې، برند بارڼه یې زړه کې هر وخت سکزي وباسي، دا تختوي رانه خوبونه پکې شور اوسېږي. غزل مطلب ده جي څه بدنامه غوندې ژوند دی مړه ځان ترې نه خلاصېږي، څه بدنامه غوندې ژوند دی مړه ځان ترې نه خلاصېږي، بخبت د زړه چاودون دی مړه ځان ترې نه خلاصېږي. نه خندا زما نصیب شوه نه چا غم را سره نیم کو، نه خندا زما نصیب شوه نه چا غم را سره نیم کو، د ټول عمر مې ګتون دی مړه ځان ترې نه خلاصېږي. جانان کس ته راته ووې چې یاران دې مبارک شه، جانان کس ته راته ووې چې یاران دې مبارک شه، ما وې ته یې یو بېلتون ده مړه ځان ترې نه خلاصېږي. مننه. جانان کس ته راته ووې چې یاران دې مبارک شه، ما وې ته یې یو بېلتون ده مړه ځان ترې نه خلاصېږي. چې مجرم خپله قاضي وي بیا به څنګه انصاف وشي، چې مجرم خپله قاضي وي بیا به څنګه انصاف وشي، دا د مینې څنګ قانون دی مړه ځان ترې نه خلاصېږي. مننه جي. ډېر بېوسه یم ملګرو دا په زوره پکې اوسي، ډېر بېوسه یم ملګرو دا په زوره پکې اوسي، جانان نه دی افلاطون دی مړه ځان ترې نه خلاصېږي. مننه جي.
آخري شعر دی نه د چاره پسې خیال و نه مې داسې جمع رنګ وي نه د چاره پسې خیال و نه مې داسې جمع رنګ وي اوس هغه محتاج مجنون دی مړه ځان ته نه خلاصېږي. مننه جی شکریه. ډېره زیاته مننه محتاج صاحب، ډېر اعلی کلام و. محتاج صاحب چې و دا راته واضح کوي چې د نن سبا چې کوم نوي شاعران دي د دې په باره کې تاسو څه خیال ده او تاسو خپل د خوښې شاعر تاسو څوک ته چې کوم تاسو ډېر زیات واورئ او ډېر زیات خوښوئ؟ مننه جی. شاعران خو ډېر مزدار دي، پښتانه چې کوم شاعران دي ما به د ګران دي چې پښتو لیک کوي. خو ځینې شاعران داسې وي لکه اوس زه خپله باکر صاحب مینې سره ور وم، افګار بهاري صاحب د خدای پاک ته جنتونه نصیب کړي. داسې د مروتو سیمې ډېر زبردست شاعران دي، هغه زه ډېر اورم که نه، خو ټول پښتانه باندې ګران دي. ډېره زیاته مننه محتاج صاحب. محتاج صاحب د موږ مینوالو سره به نور څه شریک کړئ؟ مننه جي ارشد صاحب. لنډ غوندې نظم د غزل درته شعر کوم. غشي د نظر لګي نیغ زما زیګر لګي، غشي د نظر لګي نیغ زما زیګر لګي، تا نه څوک تپوس کوي څوک که زړه په سر لګي، تا نه څوک تپوس کوي څوک که زړه په سر لګي، تا مخې له څوک درځي غر سره خو غر لګي. مننه جي. تا مخې له څوک درځي غر سره خو غر لګي، دا کومې بلا واخیستې په سمه لار د سر لګي. مننه جي. دا کومې بلا واخیستې په سمه لار د سر لګي، سر مې د پښتون نظر لر لګي کبر لګي. مننه جي. سر مې د پښتون نظر لر لګي کبر لګي، بل کورته چې ګیټې ولې خپله به دې ور لګي. مننه جي. بل کورته چې ګیټې ولې خپله به دې ور لګي، دا بره کلي پیر چې دی دم یې زر اثر لګي. مننه جي. دا بره کلي پیر چې دی دم یې ډېر زر اثر لګي، وې دا محتاج به کله مري، وې دا محتاج به کله مري، هر وخت مې په ټټر لګي، وې دا محتاج به کله مري، هر وخت مې په ټټر لګي. مننه جي. مننه جي. ډېره مننه محتاج صاحب. تاسو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو دومره ښایسته کلمونه ډالۍ کړو موږ مینوالو سره. یو ځل بیا مننه چې موږ ته مو دومره ټایم راکړو. مینوالو دا و جاوید محتاج صاحب چې ډېر ښایسته کلمونه یې تاسو سره شریک کړلو. امید لره چې تاسو به خوښ شوي وي. ښه نو د بنده زړه نه غواړي چې داسې پروګرامونه دې راغونډ کړي، داسې ټولنې دې راغونډ کړي، خو بیا ښه د هرې خبرې یو اختتام وي، د هرې خبرې یو سر وي. نو ډېره زیاته مننه چې چېرته وئ ښاد آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ او د بل پروګرام په انتظار کې اوسئ.